له راشد او مجیب پرته د درې ځوانو لوبغاړو په ګډون د ایرلند پر وړاندې افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدي په لوبډل مشرۍ د ایرلند پر وړاندې د ورځنۍ لوبلړۍ لپاره د لوبغاړو نوملړ په ډاګه کړ. که څه هم اټکل کېده چې د ایرلند پر وړاندې د لوبلړیو لپاره به راشد خان او مجیب بیرته لوبډلې ته راستانه شي، خو بورډ ویلي د دواړو لوبغاړو ټپونه لا نه دي رغېدلي او نشي لوبېدلی. دا ځل په لوبډله کې درې ځوانو لوبغاړو چپلاسي سوکت توپ اچوونکي او چپلاسي توپ وهونکي ننګیال خروټي، تیز خلاسي توپ اچوونکي بلال سمې او د 19 کلنو د تیر نړیوال جام پر مهال د افغان لوبډلې په ګټه لوبېدلي خلاسي سوکت توپ اچوونکي الله محمد غضنفر ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی. د ایرلند او افغانستان یو ورځنۍ لوبلړۍ به راتلونکي پنجشنبه د مارچ په 9 د متحده عربي اماراتو په شارجې لوبغالي کې پیل شي. دا په داس حال کې ده چې افغان لوبډلې تازه وختونو کې خپله وروستۍ ورځنۍ لوبلړۍ د 3-0 پایلې سریلانکا ته بایللې ده.